هیله دوستانو نن ورځ غواړم د یو ډېر تیز بروسر په باره کې معلومات درکړم. موږ زیات بروسرونه استعمالوو لکه ګوګل کروم، موزیلا فایرفاکس، خو دا ټول چې دي کله چې موږ کوم ویب سایټ ته ورځو نو په هغوی کې اعلانات یا اډس راځي او بروسر عموما سلو کوي. نو د دې په خاطر چې له دې مشکلاتو نه خلاص شو او یو ډېر تیز بروسر ولرو نن به درته وښیم چې هغه څنګه کوی شو، څنګه یې ډاونلوډ کړو، څنګه انسټال کړو. هیره دې نه وي چې ګوګل کروم هم ډېر ښه بروسر ده، خو په دې ګوګل کروم کې مثلا یا یوټیوب ته ځو یا نور سایټونه ګورو نو اعلانات راځي. کوی شو مثلا د اکسټنشن په واسطه یا دغه ګوګل کروم خپل اکسټنشن لري، دغه په واسطه اعلانات بند کړو. خو ښه به نه وي چې مثلا داسې یو بروسر ولرو چې د اعلانات بیخي قطع کړي، اعلانات بیخي ښکاره نه کړي. نو حتما دا ویډیو وګورئ او درته وبښیم چې کوم بروسر ده او څنګه یې ډاونلوډ کوی شو. نو مثلا که موږ یوټیوب ته راسو په ګوګل کروم کې، نو په ګوګل کروم کې مثلا اعلانات زیات وي یا دلته وي یا نور مثلا که په ویډیو باندې کلیک وکړو یو څه وخت بعد مثلا اعلانات راځي او سړی ناراحته کیږي. نو د دې په خاطر چې د دې شیانو مخنیوی وشي، د دې اعلانات مخنیوی وشي، راځو بروسر ده اول به لاړ شو brave.com ته. brave.com کې brave والا یو بروسر ده، نو دا به ډاونلوډ کړو. ډاونلوډ brave، لاړ به شو ډاونلوډ brave for Windows 7 plus X 4 نو دا یعنی Windows 10 لپاره هم ده، 7 لپاره هم ده، نور وینډوګانو لپاره ده. نو چون ما مخکې نه ډاونلوډ کړی و ځکه دا لینک راځي، نو شروع به کړو په ډاونلوډولو باندې. کله چې دا ډاونلوډ ختم شي بیا به راسو دې ویډیو ته. تقریبا بريف براوزر ډاونلوډ پوره شوی ده، لاړ به شو اوس به انسټالیشن وکړو. نو راځو باندې brave setup.46.exe داسې کله وکړو نو یو ډایالوګ باکس به راشي. بريف براوزر دلته مثلا وشي انسټالیشن شروع شه. کلم چې بريف براوزر انسټال کړه نو دا بريف براوزر به انسټال شي. دې نه وروسته مثلا دا آیکان راځي، په دې آیکان به کلیک وکړو، دا د بريف براوزر آیکان ده. نو ورځو وګورو چې بريف براوزر څومره ښه خاصیتونه او ځانګړتیاوې لري. نو راځو مثلا یوټیوب ته، یوټیوب ګورو ډېر تیز یې واز که او وګورئ دلته راسئ مثلا ads and trackers blocked، یعنې 15 اعلانات یې بند کړي دي، سټاپ کړي دي، بلاک کړي دي. نو همداسې موږ کوی شو لاړ شو کوم بل ویب سایټ ته، مثلا brave.com ته لاړ شو، خپله د بريف براوزر ویب سایټ ته، همداسې فیسبوک، نور ویب سایټو ته لاړ شو. خو ډېر به اسانه اوس وګورئ دوستانو، ډېرې ښې ځانګړنې لري. په هر ټیب باندې که موږ د ماوس پوینټر تیر کړو نو موږ کولی شو په ډېر اسانۍ سره د هغې ټیب هغه کانټینټس وګورو یا دننه هر شی چې وي. نو دا بروسر حتما ډاونلوډ کړئ او که بیا هم د انسټالیشن کې کوم مشکل لرئ هیله کوم په کمنټ کې ولیکئ او زه به مرسته در سره وکړم. مننه.